د روجماتي په ټیم کې یو طاقتوره او یو پاورفل وظیفه درته ښیمه چې د دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت ستاسو مشکلات ختموي، ستاسو چې څومره حاجات وي الله رب العزت په هغه د خپلو خزانو نه پوره کوي. طاقتور او پاورفل ورته ځکه وایي کله چې یونس علیه السلام د مۍ په ګېډه کې و نو هغوی به د دې کلماتو ورد کوو، د دې وظیفې به ذکر کوو په کثرت سره. الله جل جلاله د مۍ د ګېډې نه یونس علیه السلام له چې کوم دی نجات ورکو. نو چې کوم انسان هم دا کوي د څه مشکل لپاره د څه حاجت لپاره 100% په ګارنټۍ سره ته وایم انشاءالله تعالی الله رب العزت به ستاسو هغه حاجت پوره کوي، ستاسو هغه مشکل پوره کوي. نو وظیفه درته ښیمه څنګه وظیفه دا طریقه کار یې څنګه دی. کله چې د روژه ټیم شي نو یو پیره به سوره فاتحه ووایي الحمدلله رب العالمین، بیا به درې پیرې قل هو ووایي، قل هو الله احد به درې پیرې ووایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد سوره اخلاص یادوم. بیا به د دې نه بعد چې کوم دی دا کلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا به 41 پیرې ووایي. څونه یو څلوېښت پیرې به دا ووایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا به پسې اخره کې یو پیره درود شریف ووایي، کم درود شریف چې تاسو له درځي، خو درود ابراهیمي وي کو نور درود شریف وي تاسو ته کوم یو اسان وي هغه ورسره ووایي. او بیا د الله جل جلاله نه دعا وکړئ، څه مشکل در باندې راغلی، څه مصیبت وي، څه حاجت وي ضروري الله جل جلاله نه دعا وکړئ. یو پیره د عمل وکړو، دویمه پیره چې کوم دی د عمل وکړئ، انشاءالله تعالی یو هفته به نه شوي الله جل جلاله به تاسو په خپل کار کې کامیاب او کامران کړي. 100% په ګارنټۍ سره ته وایم انشاءالله تعالی الله رب العزت به ستاسو هغه حاجت پوره کوي، ستاسو هغه مشکل پوره کوي. نو وظیفه درته ښیمه څنګه وظیفه دا طریقه کار یې څنګه دی. کله چې د روژه ټیم شي نو یو پیره به سوره فاتحه ووایي الحمدلله رب العالمین، بیا به درې پیرې قل هو ووایي، قل هو الله احد به درې پیرې ووایي، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد سوره اخلاص یادوم. بیا به د دې نه بعد چې کوم دی دا کلمات لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، دا به 41 پیرې ووایي. څونه یو څلوېښت پیرې به دا ووایي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. بیا به پسې اخره کې یو پیره درود شریف ووایي، کم درود شریف چې تاسو له درځي، خو درود ابراهیمي وي کو نور درود شریف وي تاسو ته کوم یو اسان وي هغه ورسره ووایي. او بیا د الله جل جلاله نه دعا وکړئ، څه مشکل در باندې راغلی، څه مصیبت وي، څه حاجت وي ضروري الله جل جلاله نه دعا